چلو باید زی چهر روانی آدم ازو ماما زه د کوره تلیفون راغلی دی وګورم چې دا درخت خو روپۍ موپۍ نیولې دي که نه دی بیا وایي روپۍ راواستوه دا څه وایي د درخت چې دې روپۍ راوست و بس د ماما زوی ټلیفون چې راسي بس وګورو چې درختو ته راسو شی مې نیولی حواله ورته وکړو روپۍ غواړي مجبوره څنګه کوې باغ دې ځینې کرلی و ماما دغه یو کوچنک باغ مې کرلی دی بس چې ورته راسم دا لږ ومه ده خو خیر دا خو بیا اسانه طریقه ده خلک وایي دونه په سخته ګټل کېږي یا چې بس درختو ته رالې درخت درته نیولي بس کله سیغن کې خامې نه راوتلې سم یو کله شي ماشاءالله ښه پیسې نیولي بس چې د کور تلیفون راسې درک وکړو وایي پیسې راته پکار دي نو د درختو ته راسې وګورو ښه پیسې نیولي د خیر ورته راسو راټولې کړو ښه دا اوس روپۍ دي ها دا یې نیولي دي دیو یو څه نیولي دي ښه نور یې ومې دي پخې دي ها و بس یو بعض پشتې ومې هغه بیا یو څه وخت ورته انتظار وي بس چې د کور تلیفون راسي وایي پیسې راواستوه حواله راته وکړه پیسې پکار دي نو راسو بس دې درخت دا درخت کې ښه دی پیسې نشته ښه سم باغ دا خو بیا اسانه کار دی خلک یې له وایي پیسې وایي ګټل مشکله ده نه هسې خلک ایله لګیا دي ډېر اسان دی بس د درختو په سر کې دي خالي دش کوونکی نو که سخت دی دش کوونکو ته سړی راځي ګورې به پر ګرځې به چې پخې سوي دي که نه دي پخې سوي دا وینې دا ماشاءالله ګوره سره یو دی لږ نیولي دي دا هغه ورځ مې کور ته یو څه وشکولې وامیستولې نو بیا دغه دي نو که نیولي دي ښه دي بیا تلیفون کړی و ټلیفون یې اوس بیا وکړئ برایي ټلیفون وکړئ ول پیسې پکار دي نو مال چې زه وګورم چې په دې درخت کې شی مې نیولی دی که نه دي ماشاءالله دې درخت کې ښه پیسې نیولې دا شش کال وینې دې ته مې بل وار لاس نه و ور وړی دې ښه پیسې ونیولې شش کال